ژوند د ډېرو ستونزو ډک دی، خو بیا هم په خپله ځان ته خوشحالیانې جوړې کړئ او خپلې خوشحالیانو کې نور ځان سره شریک کړئ. هر څوک ځان په خپله خوشحاله ساتلی شي، خو د ټولو نه ښه او تکړه انسان هغه دی چې خپلې خوشحالۍ د نورو سره شریکې کړي او خپل غم په خپله په سر واخلي او د نورو غم هم ځان سره په سر واخلي، یعنې ورسره په غم کې کښېني، پاڅي او ورسره شریک شي. خدای پاک انسانان همدې دپاره رالیږلي دي چې په نړۍ کې یو د بل مرستې وکړي، یو بل ته سمه لار وښیي. بیا به چې کله انسانان په ګډو وډو باندې روان شو، بیا به خدای پاک نبي ورته راولېږه، پیغمبر به یې راولېږه، کله په یو ځای دوه، کله په یو علاقې کې درې، کله پنځه، کله او کله ټولې دنیا کې یو، لکه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. نو هغوی به خلکو ته همدغه ویل چې آیا انسانانو یو د بل مرستې وکړئ، یو د بل غم خپل غم وشمېرئ، یو د بل سره خوشحالیانې تقسیم کړئ، آبادي وکړئ او فساد مه کوئ. یعنې هغوی به هغه کارونه انسانانو ته ښودل کوم به چې خدای پاک د موږ نه غوښتل. خدای پاک د همدې دپاره موږ او تاسو دلته رالیږلي و. دې دپاره ګورئ، موږ او تاسو ګورو که څوک د چا غیبت کوي، که څوک په چا بهتان کوي، که څوک د چا حق خوري، ان تر دې که څوک یوازې د ځان په غم کې هم ګناهګار دی. یعنې دا انسان باید د ټولو انسانانو غم وخوري او حد معلوم دی چې د کوره د خپله کوره پیل کېږي، د مور پلاره، د خویندو ورونو، د بچو مېرمنې او د خپلو خپلوانو، د ګاونډیانو، همدغسې بیا ورپسې ځي. او که بیا نو څوک سرچپه کوي چې د بل سره را پیل کوي، چې اول د پردو او بیا خپلو ته راځي، نو هغه هم ګناهګار دی. ولې چې خدای پاک یې طریقه ښودلې او طریقه یې د انبیاو وه او په آخره کې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ده چې هغه راته ښودلې ده. نو که هغسې چالک و، دلته هم کامیاب، د مرګ نه وروسته هم کامیاب، ژوند هم ښه خوشحاله. ستونزې به وي، البته ستونزې، خو موږ او تاسې انسانان یو، په نړۍ کې به ستونزې ګالو او صبر به ورباندې کوو. خو د ټګانو، د برګانو، د دوه مخو، د دوه ژبو، د خائنانو، د غاصبینو، د منافقینو، د پردیو د ایجنټانو چې هغه خپل کام، خپل ځان، خپله کورنۍ، خپل وطن، خپل ملت وژني، ورانوي، د هغوی نه به واټن ساتو او همداسې به یې پرېږدو نه چې زه ازادي ده، نه، مخنیوی به یې کوو. یعنې څوک حق نه لري چې زموږ په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي، همداسې زموږ په کور کې او بیا زموږ په هېواد کې. نو دې ته باید بیدار اوسو. هر څوک باید خپل ځان ذمهوار وشمېري. نن چې په من کې د هر چا لاس دی، هغه ځکه چې ځانه خپل د کور دننه، د دروازې دننه خو هر څه خپل شمېرو، خو د باندې بیا نه وایو چې زموږ وطن دی. خو د وطن ساتل، د وطن حفاظت، د وطن آبادول خپل فرض نه شمېرو. نو عزیزانو، دا په موږ او تاسې باندې فرض دی، باید چې وژغورو د دښمنانو نه او وساتو او آباد کړو. دا په موږ او تاسې باندې فرض دی، او که نه یې کوو ګناهګار یو. دا نه چې ګونې اوم کړه ثواب دی او که اوم نه که نو هېڅ خبره نشته. نه، که اوم نه که ګناهګار یو. منځونه هم نه قبلېږي، روژې هم نه قبلېږي، تلاوتونه هم نه قبلېږي، نصیحتونه هم نه قبلېږي، هېڅ هم نه قبلېږي. نو څه به کوو چې د دې سره به موږ او تاسې د ځان او ځان هم په همدې کې د ځان حفاظت او د ځان بریا هم په همدې کې ده چې موږ او تاسې خپل ملت،
خپل قام خپله خاوره وژغورو. چې کله ټول آباد وي، ټول نیک وي، بیا به موږ او تاسې په خپله ساتل کېږو. تاسو به لیدلي وي چې په کوم ګاونډ کې ښه خلک وي، ګر چاپېره ګاونډیان د ښه وي، نیک وي، آباد وي، نو ته به ډاډه اوسې. او که نه په ګاونډ کې د غلۍ، خاینینې، بدنظري، دوژبې، غاصبینې، نو په حیا به میرېږي، په مال به میرېږي، په دولت به میرېږي، په هر شي به یېرېږي. نو دا ځکه چې کله وطن آباد وي، ګاونډ د آباد وي، ته به ورسره آباد وي. او که وطن د وران وي، د غلو ډک وي، د غاصبینو، د خاینینو ډک وي، د بېایمانانو ډک وي، د منافقینو ډک وي، د خاینانو ډک وي، نو ته به چېرته پاتې شې؟ ستا هغه د کور د دروازې دننه به هم ته ستا هېڅ شی محفوظ نه وي، او ته به په ډار کې وي، نه به سفر کولی شي، او نه به نو دا دی چې دا په موږ او تاسې باندې فرض دی. او د دې سره بیا هم دغسې د مرګ نه وروسته ژوند هم دی. نو که تا ځان ته ټولنه نه وي جوړه کړې، خو هلته به هم د همدوی په څنګ کې همداسې ولاړ وي، د غلو په منځ کې به پاڅې، د خاینونو په منځ کې به پاڅې. خویندو ورونو، آباد اوسئ، تل ژوندي اوسئ، تل سوکاله اوسئ، متوجه اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله. د ژوند سره لوبې مه کوئ، یو بل ته لاس ورکړئ، یو بل سره مینه وکړئ، یو بل وزغمئ، یو بل خپل وشمېرئ، او د یو بل ساتنه او خدمت خپل فرض وشمېرئ. خاینینو ته ځای مه ورکوئ. زموږ په ټولنه کې، زموږ په کورنیو کې خاینانو، دشمنانو موږ ته داسې خپل رونه ساتلي دي، او موږ څه کوي؟ وژنیم. او موږ بدبخته او ناپوهي وي چې غم دی، موږ هغې پسې روان یو. نو د دې نه ځان وساتئ تر څو چې موږ پوه نه شو، نو بیا خپل دشمن هم نه پېژنو. السلام علیکم ورحمت الله.